د نن شنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ عامه کتابتون چې د تیرو جګړو پر مهال جرمن شوی و بیرته پرانستل شو. د عامه روغتیا وزارت وایي په هرات کې د 30 میلیون افغانیو په ارزښت د تلیسیمیا ناروغانو د درملنې مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 215 اعظم قل اردو ته د سفر په ترڅ کې د یاد قل اردو د میشتو قطعاتو او جزء تامونو څخه لیدنه وکړه. د هلمند ولایت نوزاد او باغران ولسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت خپل خدمات پیل کړل چې د سیمې د اوسیدونکو له هرکلي سره مخ شو. د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس ننګرهار ولایت کې د زندانیانو د دوسیې د څېړلو بهیر پیل شو. د کابل ښاروالۍ د ودانیزو چارو او ښاري ترانسپورت مرستیال انجینر عامر یاسر تر څارنې لاندې د هوایي ډګر سړک په اوږدو کې د ښاري نظم عملیاتي پلان پلی شو. د اومې ناحیې له بازارونو څخه 1600 کیلوګرامه تیر وخته توکي راټول او د له منځه وړلو په موخه ټاکلي ځای ته ولېږدول شول. د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست تر نظارت لاندې د یونیسیف ادارې په مالی مرسته او د OCHR موسسې په همکارۍ د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو رسولو د 14 شبکو چارې جریان لري او ډیر ژر به بشپړې شي. خوست کې پولیسو په تیره یوه میاشت کې د 41 تنو په ګډون لسګونه کیلو نشهیي توکي او زرګونه نشهیي ګولۍ نیولې دي. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې پولیس وایي په تیره یوه میاشت کې 50 کیلو چرس او 15602 دانې نشهیي ګولۍ نیولې دي. تیره اونۍ کې د جد له 9 څخه تر 15 نیټې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 1,119 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې ګرځند روغتیاپال په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات ترسره کوي. په تیره یوه اونۍ کې یاد څرګند روغتیاپال ټیم د 315 ناروغانو کتنه کړې او وړیا درمل یې ورکړي.